داسې به کم اعمال وي، داسې به څه کارونه وي چې موږ او تاسو پې د جنت تلو والا جوړ شو. قرآن کریم کې رب العالمین ډېر ښایسته تعبیر کړی دی، په یو کلمه او په یو آیات کې خبره خلاصه کړې ده. الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی هغه انسان زحزح عن النار چې په ډاډه اوساتلی شو د اور نه. رب العالمین په دنیا کې داسې توفیق درکړی دی، داسې کار دنه نه کېږي یا دنه کېږي خو توبه وباسې چې د جهنم د اور نه الله په ډډه وساتي. او الله فرمایي دویمه خبره الله د سره دا احسان وکړو، جنت ته ننه ایستلې فقد فازا، بس دا انسان شو کامیاب. الله نه د اول نه داسې سوال کو یا الله منگ د جہنم نہ پڑڑا کاو، یا اللہ منگ جنت لو والا جوڑ کر. او بیا رب العالمین یو خبره کوي، دا انسانان چې څومره دوکه کړی دي، څومره لوی معنی د انسانانو ته د جنت د تلو نه جوړ شوی دی او د جهنم د تلو ذریعه جوړه شوې ده، هغه د دنیا ژوند دا خلک خراب کړي. نو رب العالمین وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ګوره دا د دنیا ژوند چې دی الله وی دا نه دی مگر څکه د دوکې ده، دته دوکه کوي. ګوره یاد ساته وخت د پسې را روان دی چې کم ځای له به ځې دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. قرآن دا خبره ختمه کړې ده او دا یې ویلي دي چې د قیامت ورځ کله راشه راغله فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. ستا د دې ټولې دنیا د ژوند آخري خبرې به په حقه ورځ ختمیږي، څوک به جنت ته ځي او څوک به جهنم ته. یوه ډله به په دې انسانانو کې داسې وي چې هغه به د جنت تلو والی، او بله ډله به داسې وي چې هغه به د جهنم تلو والی. لږ غوندې یو څو خبرې د مخکې نه مختصر د جنت لږ غوندې لږه تشریح د قرآن او د حدیث لاندې، او ان شاء الله به رسته به اسباب ذکر کو چې موږ به جنت ته په څه باندې ځو. جنت قرآن کریم کې رب العالمین موږ ته مختلف تعبیرات کوي. کله الله فرمایي سورۃ نحل کې ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. د قیامت ورځ چې راشي رب العالمین به د جنتیانو ته وایي ځئ جنت ته. خو ولې جنت ته ځئ؟ بما کنتم تعملون، تاسو په دنیا کې څه کړي وو ځکه الله دا جنت درکوي. کله الله په دې قرآن کې داسې وایي لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله وایي یو کور مې دله جوړ کړی دی، د سلامتی او کور دی چې داسې د خفګان د تکلیف د مصیبت یوه خبر به پکې نه. او الله وی رب العالمین به دې ملګری، خو یو خبره واوره، دا کور د سلامتی الله چاله ورکوي؟ بما کانوا یعملون، په دنیا کې به څه کول غواړي. قرآن فرمایي الله وی زه تاسو بندگان ټول دې جنت ته دعوت در کوم. زما او ستا رب ما او تا ته داسې وایي والله یدعو الى دار السلام. الله فرمایي زه تاسو کور د سلامتیا ته راغواړم. اے مؤمنانو، اے انسانانو، اے بندگانو، داسې کور ته راشئ چې هغه به ټوله سلامتی. او بیا الله وایي وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. الله وی دا زما به خوښه ده چې چاته سیده لار د جنت ښیمه چې څوک په دې لاره روانېږي. زما او ستا رب ما او تا ته دعوت راکوي، ما او تا یې پیدا کړي هم یو، خو ما او تا ته هر وخت کې داسې وایي داسې کور له راځه سلامتیا والا کور دی. کله الله فرمایي فی مقام امین، داسې ځای به دې وي چې بیخي په امن به یې لکه دا دنیا خو ټوله د خوف او د یېرې او د خطرې ځای نه دی. الله فرمایي په جنت کې به بیخي امن وي.
کله الله وی لهم فیها دار الخلد، الله وی په دې جنت کې بس تاسو د سکوري چې همیشه به پکې ویل. کله الله وی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم، الله وی هغه خلق چې ایمان او عمل صالح پکې د دې لپاره جنات النعیم، د دې لپاره الله وی کور د نعمتونو وي. کله دسی وی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الله وی مؤمن او نیک عمل والا د پاره جنت بای خوچت جنت ته او همیشه به پکې د رب العالمین میل میلک. کله رسی وی جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، و جنت د نعمتونو د همیشوالی تبم ورزي ستا په بچو کې ستا په پلارانو میندو کې چې څوک نیک عمل یې هغه بم ورزي. الله فرمایي کله الله فرمایي فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، داسې یو مزیدار ځای به او د چا ګاونډي به د رب العالمین خواته به لګ. قرآن چې ته ګورې که زه داسې تعبیر وکړم چې قرآن دوه خبرې کوي بس. کمې خبرې؟ جنت ته به پس ځو د جهنم نه به پس بچ کېږو بس. دا ټول قرآن د دې موضوع دپاره د دې خبرې دپاره دی انسان به څنګه داسې جوړ شي چې جنت نعمتونه ورته میلاو شي، جنت ورته میلاو شي، څه به داسې کارونه وکړي چې د جهنم نه پرې دی بچ شي. لږ دا خبره یاد ساتل غواړي. جنت رب العالمین پیدا کړی، اوس یې پیدا کړی. جنت ما تا ته دعوت هم را کوي، ما تا ته الله ته سوال هم کوي، الله زما ستا نیکان بندگان مال راواله لک. لکه بل طرف ته چې جهنم هر وخت کې دا وایي چې رب ستا سرکشه بندگان مال راواله، دا به زه سم کم، دا په بل ځای کې نه سمیږي. لک عقیده د اهل سنه والجماعه د مؤمنانو عقیده دا ده، د مسلمانانو عقیده دا ده چې جنت هم پیدا دی او جهنم هم پیدا دی. اوس هم جنت هم شته، اوس هم جهنم هم شته. یو لوی عالم دی امام طحاوی رحمه الله، داغه کتاب دی عقیدة الطحاویہ. هغه کتاب کې هغه د اول نه رسوي الجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان. دا خبر یاد ساته، جنتم پیدا دی جهنمم پیدا دی. نبا جنت ختم شي نبا جهنم ختم شي، او نه په دې باندې هلاکت شرط راځي. لګ ولی جنت او جهنم په دغه عبارت کې رسره شي فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق. ما تعالی نو پیدا، زما استا پلار آدم علیه السلام لا نو پیدا، انسانان او پیران لا نو پیدا چې د دینه مخکې رب العالمین جنتم پیدا کړي او جهنم هم پیدا کړي. او د دې سره سره وخلق لهما اهلا، الله څوک جنت له پیدا کړی دي څوک جهنم له پیدا کړی. او د دې سره دام یا ساته ک جنت الله نه ایستلې نو په فضل هدا بد الله احسان ویلک، او دام یا ساته ک جهنم تلاړي دا بد الله عدل وی ستا سره به انصاف کوي، ورنګ ته د دین هم د لوی سزا مستحق لګ. او دام عقیده یا ساتل غواړي رونو چې وکل یعمل لما قد فرغ منه. ما او تا په دنیا کې حق سکو چې زما او ستا رب ما او ستا پر سلی کلی. او دام یا ساته چې وکل صائر الی ما خلق له، ما او تا چې الله که جنت له پیدا کړیو جنت ته وځو که جهنم. او دام یا ساته چې والشر والخير مقدران، دا شر او خیر د مخکنه په تقدیر کې لیکل شوی. زما مقصودی ټکی پکې یو هغه دا رونو مؤمنه مسلمان ورونه دا عقیده ساته جنت ګوري وسمشتا، وسم جنت شریک. صحیح احادیثو کې دا موضوع ډیره په خسته طریقه راغلی ده. جنت شته، زې معلوم دی، د قران نه معلوم دی، د حدیثو نه معلوم دی، جنت هم شته او جهنم هم شته. صحیح حدیث د انس ابن مالک راغلی دی رضی الله تعالی عنہ.
هغه فرمایي چې محمد رسول الله چې کوم شپه باندې بر اسمانونو ته الله خېجوله وای کله چې رسول الله دې فرمایي ز جبريل ځان سره روان کړم حتا انتهى بي الى سدرة المنتهى زیوی بیر خواته ورسولما چې دا هغه طرف نه هغه نه هغه پلو نور څوک تللی نشو لګ غشیها الوان لا ادري ما هي د الله پیغمبر وای زه چې کله اخیری وم اسمان ته ورسولما جبريل راسو دی بیر باندې د پاسه سرنګونه راواولتل زنه پیدم چې دا رنگونه والا شینه څه شی دی لګ خو په دغه حدیث کې ټکی دا دی رونو د الله نبی فرمایي ثم دخلت الجنه فاذا فيها جنابذ من لؤلؤ زوی د الله نبی وی پشپه د معراج ز جنت ته نه وتلم چې جنت ته نه وتم پاغه کې ګمبتونه چې وو دا د یو ملغللو نه جوړو واذا ترابها مسكن او دا جنت خاور چې ما ولید رسول الله فرمایي مسکو مسک مشک مسک تعبیر کیږي مسک په دنیا کې د ټولو نه قیمتي عطر دی چې هغه پیدا کولې په وسو کې ډېر مشکل دی لګ دا خبره یاد وساته جنت پیدا ده زما استاد پلار آدم علیہ السلام ورغله ده زما استاد قائد او امام او پیغمبر محمد رسول الله هم ورغله او ما او تابهم دقه جنت تک الله نه سوال کو چې الله دې منګه دغه جنت نصیب کړي دغه جنت ته ورزو خود مخکې نه د عقیده یا ساته چې دا جنت الله پیدا کړی دی